ولی یو افغان د دوو پاکستانیانو په عکسونو د سوځولو او د پاکستان بیرغ ته په اور اچولو $1000 انعام کېښودلو. حقیقت څه دی؟ ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان اکثره چارواکي په مستقیم ډول اخته دي او د افغانستان مخالفت کوي او په دې توګه غواړي په نړیواله کچه افغانستان ناامنه معرفي کړي. په دې ټولو چارواکو کې تر ټولو ډیر تیز او په ښکاره دښمنۍ جان اڅکزی اخته دی. جان اڅکزی په ښکاره د طالبانو مخالفت او مقاومت جبهې ملاتړ اعلان کړی دی. هغه په خپل ټویټر د مقاومت جبهې هر پوسټ شریک کوي او په ډاګه د طالبانو په وژلو خوشحالي ښکاره کوي او همدا نارې وهي چې ډیر ژر به د طالبانو ټغر ورټول کړل شي. هغه د بدخشان وروستیو پیښو ته هم خوشحالي ښکاره کړې او په ډاګه یې ویلي دي چې د طالبانو په وړاندې داسې بغاوتونه به لا زیات شي او دا کار به د طالبانو حکومت ورختم کړي. هغه ته په ټولنیزو رسنیو کې یوازې جنرال موبین جواب ورکولو، خو په دې وروستیو کې موبین هم چې بندي کړل شو په هغه ډیر بندیزونه ولګول شول. اوس جان اڅکزی که امارت اسلامي ته بد رد وایي او یا هم جنرال موبین ته بد رد وایي، هیڅوک یې ځواب کې څه نه وایي. اوس تازه د شریف الله شریفي په نوم یو افغان په خپل ټویټر لیکلی دي که هر چا د جان اڅکزی او جنرال احمد شریف عکسونو او د پاکستان بیرغ ته په کابل اریانا چوک کې اور واچولو، هغه کس ته زه له خپل طرف څخه $1000 انعام ورکوم او ممکن نور کسان هم ورته انعام ورکړي. د زاهد خان په نوم یو کس ورته لیکلی دي چې آیا د دې ضمانت راکوي چې امیر خان متقي به راته څه ونه وایي او نه به هم د جنرال موبین په شان بندي کیږم. جواب کې شریفي ورته لیکلی دي چې افسوس د دې ضمانت نشم درکولی. جلال امرخیل چې د طالبانو ضد څیره ده، هغه شریفي ته لیکلی دي چې که یاد کار چا وکړ $1000 زه هم ورکوم او $1000 تا ته هم درکوم، خو د دې وعده ته وکړه چې طالبان به یاد کس ته کوم ضرر نه رسوي. بعضې خلکو ورته لیکلی دي چې دا کار ښه نه دی، پاکستان کې میشته افغان مهاجرینو ته جنجال جوړوي. بعضې نورو خلکو بیا ورته لیکلی دي چې افغانستان کې د پاکستان خلاف غږ پورته کول نه امکان لري او نه هم څوک اجازه لري چې د پاکستان خلاف غږ پورته کړي.